د خوست ولایت په صبرۍ او یعقوبۍ ولسوالۍ اړونده د ګورچکو په سیمه کې 2 میاشتې وړاندې د سیمې ځوانانو په هڅو د کرکټ دغه لوبې پیل شوې چې د بېلابېلو سیمو شاوخوا شپېتو لوبډلو پکې برخه درلوده. د لوبې تنظیمونکي له دغو سیالیو هدف د ځوانانو ترمنځ یووالی، ورزش لوبو ته د ځوانانو هڅول او په ټوله کې د بېلابېلو سیمو ځوانانو ترمنځ فاصله کمول ښودل شوي. د وخت تقریبا 2 میاشتې وخت یې ونیو او 4 شپېته لوبډلو ګډون کې کړی. مقصد دا و چې د ځوانانو یووالی ترمنځ راشي او نشهیي توکو څخه وړي د ځوانانو پېژندګلوي سره وشي او د نفرت د منځه لوړ شي. دغه لوبغاړي چې پای لوبې ته یې لوبډله را رسېدلې ځینې خوښي وښوده چې د خپلې وړتیا په اساس یې دغه هدف ته ځلونه راورسول. دوی له بډایه او شتمنو خلکو غواړي چې ځوانانو سره د لوبو په جوړولو او یووالي ورزش ته د کار کولو په برخه کې د خپلې هڅې نه سپموي. دا چې دا هلته ټورنمنټونه په لاره اچول کېږي دا د ځوانانو لپاره ډېر ښه فرصت لري تر څو هغه ځوانان چې مثال په ټولنه کې پاتې وي هغه مخکې راجګ شي تر څو آینده جوړه کړي او هغه لوبغاړي چې مثال په کور دننه پاتې وي او دوی ته مکان نه وي چې تر څو بهر راوځي میدان ته، نو د هغې لپاره ډېر ښه فرصت ده دا ډول لوبې. موږ باید د داسې لوبو په دې حالت شکر ادا کړو چې د پراسې امن په فضا کې موږ دلته لوبې کوو او دا د ځوانانو د یووالي او د نشهیي توکو څخه د مخنیوي لپاره دا ټورنمنټونه جوړېږي. نو موږ تاسې باید دغه شکر ادا کړو بل دغه سره همکاري پوره همکاري وکړو. دا ډول لوبې چې دي د ځوانانو لپاره ډېرې ګټورې دي. دوی چې د نشهیي توکو نه امنې کېږي او د ځوانانو ترمنځ اتحاد او یووالی رامنځته کوي. بالکل دا ټورنمنټونه ډېر مهم دي. باید د دولت څخه مداخله دا ډول ټورنمنټونه ډېر په لاره واچول شي تر څو ځوانان د نشهیي توکو څخه منع شي. ځینې ځوانان بیا دغه ډول لوبې د ځوانانو په یووالي کې مهمې بولي. دوی له مسؤلو چارواکو او تجارانو غواړي چې د دغې ولسوالۍ لوبغاړو ته په مالي برخه کې ملاتړ وکړي او د میدانونو په جوړولو کې د خپل مسؤلیت ترسره کړي. او څومره تجاران چې دي یا مثلا هغه چارواکي حکومتي چارواکي چې موږ دغه ځوانان دغه کدرونه چې دوی وسته او دوی مخته بوځي او مخته هغه ټیمونه چې لازم دي لکه ولایت ټیمونه شول، هغې نه مخته ملي لوبډله شوله. دلته موږ ډېر ښه استعدادونه لرو. په دې برخه کې که کار وشي نو موږ د منطقې ډېر ښکلي استعدادونه دي. ټورنمنټ پای لوبه د نورالکلام لسي او ګورچکو ټیم ترمنځ ترسره شوه چې د ګورچکو ټیم په بریا پای ته ورسېده. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د نورو لوبو ترڅنګ کرکټ ته خلکو زیاته مخه کړې ده. د لرو پرتو سیمو خلک چې معیاري میدانونه نه لري د دوی په خبره چې مسؤلې ادارې دې ورته پام وکړي.